شپلا کې یو ډېر ناخوشګواره پیښه وله، ډېر زړه مې درد وکړو چې پرون یو کوچنی و له دې سره زیاتوب څه و، بیا هغه کوچني ځان وژلی وي او په دې باندې ډېر له افسوس سره خبره کوم چې په دې پیښه باندې پکار وي چې ټوله کلاسي پلا بند شوي وای، روډونه بند شوي وله. نو په دې خو ظاهره خبره ده چې پر کلاسي پلا باندې هر وار چې د خدای عذاب راځي ژلۍ پر کږي، نو داسې لوان موجوده دي او داسې لوان دپاره خو د یو د کوچني د ماشوم یا د کوچني ماشوم حفاظت کول دا صرف او صرف د سکیورټي ادارو دغه نه د ذمواري نه دا په معاشره کې پر ما او تا پر یو پولیټیکل اکټیویسټ باندې، پر مور پلار، پر مذهبي خلکو باندې، پر دغسې پر ټیچرز باندې دي. مګر بدقسمتي ده دلته زموږ معاشره کې غټه کمزوري څه شته. زموږ د سیکس ایجوکیشن چې دی دا خپل بچیانو ته نور شو. اول خو کسر دغه لفظ چې دی دا خلک غلط سمري. سیکس ایجوکیشن وایي څه شته؟ سیکس ایجوکیشن هغه ته وایي چې د کوچنیانو د تحفظ تعلیم، دوی ته تحفظ څنګه ورښیي، دوی له داسې ګډ بیډ ټچ چې مطلب په ټوله دنیا کې ورښیي چې ښه ټچ چېشته وایي، غلط ټچ چېشته وایي. نو هغه ایجوکیشن موږ قطعا هم خپلو بچیانو ته نه ورښو. موږ بچیان خوا دي په 10 15 شپږ 2 درځنه پیدا کوو، مګر د تربیت خې نه یو. دا نور ښیو چې په دې معاشره کې لوان دي، په دې معاشره کې حیوانان ګرځي، هغه له تا سره دا هره پیښه کولی شي. نو موږ په کار دا دي زموږ د پلرو خاموشي چې دا هغه د داسې لوانو فایده جوړه شي. که یو پلار په یو ازادانه ماحول کې له بچي سره د یو دوست رنګه یو پوښتنه کوله، یو مجلس یې کوله، نو کوچنی اوس دا کومه استحصال چې د کوچنیانو کېږي، زموږ استاد په معاشره کې له کوچنیانو سره کوم استحصال کېږي، کوم هرسمنټ نه کېږي، مګر له شرمه موږ په کور کې هم اول نه دي ورته مهیا کړی شي. ته چې په کار دا دی چې هغه خپل پلار او مور ته له ده سره چې کوم استحصال روان دي یا رسمنټ روان دي هغه ورته وښیي. زموږ دا غټه بدبختي ده چې موږ کوچنیانو ته اول خو دغه ایجوکیشن نور شوي، بیا سره سره موږ په کور کې ماحول داسې جوړ کړی چې پر دې شي باندې کسر غږېدلی نه شي. دا په ټوله دنیا کې له کوچنیانو سره زیاتوب کېږي، لوان په هر ځای کې شته، مګر هغه کم از کم دونې ماحول په کور کې جوړ کړی چې هغه پلار او کور والا ته دا وایي چې له ما سره دا پیښه شوې ده. مګر زموږ په معاشره کې بدقسمتي دا ده چې مطلب د استحصال لپاره لالچ ورکړل کېږي، د پیسو لالچ ورکړي، د سایکل او د پلاني او د پلاني لالچ ورکړي، مګر دا کوچنی رسمنټ روان وي. مګر دا اوس له ویرځه په کور کې هغه د پلار لخوا هغه ماحول نه ورته جوړ شوی، دا ورته زما استحصال لپاره دا کار روان دی. او دا خو به ته ایجوکیشن ورکوې، دا خو به ته پوه کوې چې له تا سره دا کار کېدلی شي، دغه پیښه کېدلی شي. کومه رویه اوس دا کوچنیان په څه پوهېږي چې کومه رویه سمه ده، کومه یوه رویه چې غیر مناسبه ده، او کومه رویه کې په کوم ټیم کې به له چا مدد غواړي. دا خو به موږ تاسو تربیت ورکوو کنې دا کوچنیان خو پر څه پوهېږي. نو د کوچنیانو تحفظ کول پر هر هغه سړي فرض دی چې په معاشره کې یو سټیک لري. مګر بدقسمتي سره موږ هېڅ قسم کوچنیانو ته یو تربیت نه ورکوو. کوچنیان پیدا کوو ویلژو په سکول کې نن سبا دا شان روان دي، په مدرسو کې دا روان دي چې هراسمنټ کېږي. نو د دې په کار دا دي پلار او مور د خپل بچي ته نظر ساتي، دته د یا یې پوښتنه دې کوي، یو د دوستو دغه رنګه د حال کوي چې د تا سره کوم پیښه کوم کیسه روان ده، چا غلط ځای لاس درړی په کار د مور پلار ته وایي، ټیچر ته وایي، که ټیچر غلط پښتو ورته وکړي یا لالچ یا په معاشره کې هر چا. خو بدبختي خو شته، کوچنیانو ته تعلیم ورکاسته، تربیت ورکاسته. نو داسې که تاسو موږ تعلیم ورکولی په دې پښتون معاشره کې، نن به داسې لوان له کوچنیانو سره زیاتوب نه کوي. او دا کوچنی اوس له شرمه اوس په دې کې د غریب څه قصور و، څه قصور و؟ قصور خو هغه لوانو هغه حیوانانو په دې کې یو څوک دا کوچنی نشي ملامتولی. خو بدبختۍ سره موږ خپلو بچیانو ته تعلیم نه دی ورښولی. موږ خپل بچیان ته دا ټول دا تعلیم موږ په پرده کې ایښتی دي. موږ په حیثیت موږ په خپله په دې نه پوهېږو چې یاره دا خو نیچرل حمل دی، په دې کې د شرم څه خبره ده. وروشه هر څه وروشه، ښه او بد وروشه چې وروره په دنیا کې د هر څه شي دپاره یو د خدای پاک لخوا یو حلال طریقه کار شته، هر څه شته.
مګر موږ هیڅ قسم موږ قسم کړی دی موږ هم شرموږو په دې شی باندې نو موږ دغونې ذموار کله دغه لوان سي ذموار دي نو موږ په کلکه هغه د کلاسیپلا خلکو تم دا وایي ټول پولیټیکل پارټیانو دا وایي چې له دې ماشوم سره سید د یوه ماشوم سره نه د سوي دا زیاتوب دا له ټولو معاشرې سره وسوي او که تاسو د کلاسیپلا خلک واقعي لږ ژوندي واسته نو پر دې باندې به راوتلي واسته نو خدای په دې وجه پر تاسو باندې یو وار نه په بار بار عذابونه راولي نو موږ په کلکه موږ دغه خالي دا پیغام ورکو چې هر څوک د خپلو بچیانو صحیح تربیت وکړي. مننه.